رمضان المبارک با قیمتی کو څنګه او رمضان المبارک کې با کم کم اعمال کو فکرمن مسلمان نارینه او زنانه د میاش مخکې نه په دې فکر کې دي چې رمضان المبارک روان دی خپل میز کې باسونه هم کوي چې څونه ختمونه به کوو قرآن ختم په تراوو کې به په جومات کې کوو دا فکر او دا سوچ هم لري چې څه به پکې زده کوو دا فکر او دا سوچ هم لري چې یاره وخت به څنګه محفوظو محنت او کوشش به څنګه کوو اعتکاف ته به کینو په څه ترتیب سره به کینو نو فکرمن خلق د اوس نه فکرمن دي او دا اصلي او حقیقي تیارې دی چې د موقع د راتلو نه مخکې تا سره د هغې فکر پیدا شي بنیادی خبره دا ده چې رمضان المبارک به 50% زمونږ اله کامیابیږي چې موږ د معاصي او د ګناهونو نه 100% په دې کې ځان بچ او محفوظ وساتو څومره ګناهونو کې چې موږ ککړي چې غیبتونه کو بدنگاهی کو او بس لګي په هر وختو کې فضولیاتو کې لګي دا ټول سیزونه دا به پریدو او 100% به پریدو اشرف علي تنویر رحمه الله فرمای د نفس د سره لګ ډیل وکي ورته یې مړ یو لس میاشتې مستا منلې و دا یو میاشت خیر دی د دین منم د یو میاشت کې بالکل بل ګناه نه کوي داسې ګناه چې بس نفسي ګناه ده 100% به په دې رمضان المبارک کې د ګناه نه د بچ کېدو فکر او سوچ په خپلې زندګۍ کې راولي د هر یو څیز دپاره غلطي لصوص العمر بس څیزونه داسې دي د خلکو عمرونو باندې ډاکه اچي لصوص الحیات والوقت بس څیزونه داسې دي د خلکو په ژوند او په زندګۍ باندې ډاکې اچي لصوص الایمان په ایمانونو باندې ډاکې اچونکي څیزونه دي لصوص العزه د انسان د عزتونو خلاف هم ډاکوان په لارو کې موجود دي هر یو څیز دپاره چې کوم څیز بس سرمایه ده د هغه سرمایې د لوټ کولو دپاره په مخ د ځمکه ډاکوان موجود دي بعض څیزونه داسې دي علما کرام فرمایي چې هغه لصوص رمضان دي رمضان المبارک د خلکو نه ډاکه کوي او تختی د خلکو نه شیطان خو د خلکو نه بند شوی دی خو شیطانی آلات او نفسانی حربې دا د انسان دپاره په رمضان المبارک کې ډاکوان دي او په دغه قیمتي سرمایو باندې د خلکو ډاکه اچي په هغې کې یو غټ څیز موبایل دی موبایل که ته جایز هم استعمالې نو تا د قیمتي کار نه منې کوي بلا خلک یې ناجایز استعمالې او خو اسم تباهي و بربادي او ته په یو مباح کار کې استعمالې نو دغه مباحاتو کې استعمالول او قیمتي اعمال نه کول دا هم تباهي او بربادي ده بهتره درجه دا ده چې رمضان المبارک کې انسان موبایل بالکل بندي کړي ډېر داسې اوقات راځي هغې کې د خلکو موبایل یې بند دي رابطې ورسره کول غواړي خلک او رابطې ورسره نه کوي خو که زه ستا ډېره زیاته مجبوري ده او اوس اسم خلکو د دې نه بې انتها مجبوري جوړه کړې ده نو بیا پکې 2 کارونه وکړئ یو کار خو پکې دا وکړئ چې استعمال ډېر زیات محدود کوي یعنی اوسه پورې موبایل خلک استعمالی د فیسبوک دپاره هم استعمالی د نورو خصوصونو دپاره بس صرف د بنیادی او ضروري اطلاع اصولولو او اطلاع پیش کولو دپاره محدود کړي او د هغې یو آسانه طریقه دا ده چې د هر چا وس کېږي او هر چا سره شتم تقریبا 2 قسمه موبایل خلک ساتي یو غټ موبایل ساتي او یو وړوکی موبایل ساتي نو دا خپل سیمونه راواخلی او د بټنو والا په دې وړو موبایلو کې کېدی د دې په وجه باندې به ستاسو اوقات ډېر زیات بچ او محفوظ شي پیکجونه بالکل ما اخلی ما د خبرو کولو پیکجونه او نه د نت پیکجونه ځکه چې د دغې په وجه باندې د خلکو قیمتي اوقات ته ډېر لوی زیان او ډېر لوی نقصان رسي بعض خلک د هغوی دپاره په رمضان المبارک کې ډاکوان دی چې لړو کوي په موبایل کې ګیمونه کوي بعض خلک داسې دي الله دې رحم وکړي شریعت د کیل کود نه منع نه کوي تفریح د شریعت په حدودو کې دننه کیل کود کول شریعت باقاعده
د دې انسان له حوصله ورکوي ځکه چې دې کې د جسم فایدې دي دې کې د ذهن فایدې دي خو بعض خلک داسې چې هغوی په دې کې ټورنمنټ د کرکټو وکاږي او دقه د تراوو د ختمونو د منځونو په ټیمونو کې هم په دې کې خلک لګي د غفلتونو سره مخ نو رمضان المبارک دوی ته د کرکټو میاشت ښکاري نورو میاشتو کې علما ورته وایي کوئ د شریعت په حدودو کې دننه په هغې کې نه کوي خو دې کې پې د نفس غلبه راشي او په دې کې دغه کرکټې شروع کړي فضول ګپونه او شفونه لګول دا هم انسان ته نقصان او ضرر رسوي او د اخبار هم څه داسې مفید کار نه دی دا د خلکو هسې یو نشه ده او که یو سړی وایي چې زه د خبرونو نه د هغې باقاعده طور باندې مستفید شمه او معلومات ماته د وخت او د زمانی نو دا اخبارات نه دي چې انسان ته د هر څه صحیح رخ وښیي دا صرف او صرف د منفي او د غیر یقیني او د دروغو د خبرو نه او د فضولیاتو نه ډک دي نو په دې حیثیت سره بالکل د دې اخبار دا ترک هم په دې میاشت کې وکړئ چې اخبار سړی د یو سر نه شروع کړي په بل سر یې ختموي هغه وخت کې 500 پیرې درود شریف ویلی شي درود شریف ولې نه وایي اخبار ما اخلئ په دې میاشت کې په پردو تصویرانو هم پکې نظرونه لګي نو دا هم نقصان او ضرر رسوي